د اصغر افغان پخوانی ملګري او د ملي لوبډلې پخوانی کپټان اخر هم د اصغر په اړه خپله وینا وړاندې کړه. دا چې نوروز منګل د اصغر په باره کې څه ویلي دي، ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر او د ملي لوبډلې د توپوهونکي روزونکی نوروز منګل وایي چې اصغر افغان دومره وطن دوسته دی چې فکر نه کوم بل څوک دومره وطن دوسته وي. نوروز منګل په خپله فیسبوک پاڼه اکاونټ کې په یو پوسټ کې داسې لیکلي دي چې هیوادوال راته مسیجونه کوي چې اصغر سره عکس مه اخله، هغه خاین دی. هغه مخکې لیکلي چې اصغر چې څومره وطن دوسته دی فکر نه کوم بل څوک به دومره وطن دوسته وي. نوروز منګل همداراز تر دې وروسته یو شعر هم لیکلی دی چې په دې ډول دی: دلته الزامونه تهمتونه دي، دلته په رښتو پسې خبرې دي. د یادولو وړ ده چې د 2019 میلادي کال نړیوال جام پر مهال په اصغر افغان، محمد نبي او راشد خان باندې دا تورونه ولګول شول چې هغوی له ګلبدین نایب سره سمه لوبه نه ده کړې او ملي لوبډله کې بې اتفاقي رامنځته کړې ده تر څو ګلبدین نایب ناکام کړي. له هغه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې په دغې درې واړه لوبغاړو پسې ډېرې بدې ردې وویل شوې او ځینې کسان اوس هم په دوی پسې پوسټونه کوي او لامل یې هماغه نړیوال جام ښایي چې دوی هلته د هیواد لپاره لوبه نه ده کړې. همداراز له نړیوال جام وروسته د ګلبدین نایب پر ځای راشد خان د ملي لوبډلې لوبډلمشر وټاکل شو او څو ورځې مخکې راشد خان لرې او پر ځای بیرته اصغر افغان د ملي لوبډلې د درې واړه فارمیټونو لوبډلمشر وټاکل شو تر څو راتلونکي نړیوال جام شلاوریز لپاره او آسیایي جام لپاره یوه منظمه لوبډله جوړه کړي. نوروز منګل بیا تازه د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي له دندې لرې شوی دی او ښایي د هغه پر ځای کوم نوی روزونکی د توپوهنې په برخه کې وټاکل شي. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي او ویډیو به مو خوښ شوي وي. که مو خوښ شوي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نور ملګرو سره هم لازمي شریکه کړئ. مننه.